حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې زما محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ظاهری او باطنی کمالات دواړه ورکړي. ظاهری حسن هم الله نبی ته ورکړي، باطنی حسن هم الله رب العالمین ته ورکړي. حضرت عائشہ رضی الله عنها فرمایي یو وار داسې وسو، بار بار داسې ویو چې نبی علیہ السلام به د ګرمۍ په موسم کې غرمه رالی، د تندي مبارک سره خوله به یدله، و یو وار ما د نبی علیہ السلام د تندي مبارک هغه خوله په یو شیشه کې بند کړله، هغه مې محفوظه کړله. یو موقع باندې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سینه د نبی علیہ السلام خوله مبارکه ما په جسم باندې ووله چې کوم ځای ته زه کور ته ولاړم، ټولې زنانې ما ته متوجه سوې، عایشه تا نن کومه خوشبو ویلې ده، په الله مې د قسمې داسې خوشبو موږ در اوسه نن در سره موسوې نه ده. وایي ما ورته ویل دا زما د محبوب حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په سینه او خوله مبارکه ده، ما هغه جمع کړې وه. هغه زنان وویله چې په الله مې د قسمې داسې خوشبو مې تر ننه پورې نه ده در سره موسوې، کومه خوشبو چې د رسول الله د خولې مبارک سره راځي. علما لیکي د دنیا هغه شایسته انسان هر څومره حسین او شایسته انسانی، لیکن چې یو څو وخت غسل نه وکي، صفائی نه وکي، د هغه د جسم سره د بدن سره د هغه د بغلو سره بدبو راځي. لیکن زما د محبوب صلی الله علیه وسلم خصوصیت داری د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جسم او د خولې مبارک سره داسې خوشبو راځي چې مشک او عنبر هم داسې خوشبو نه کوي کومه خوشبو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پسینه او بدن مبارک سره. یو صحابي وای چې یو ورځ داسې و د جمعې مبارکې ورځ وه، نبی علیہ السلام یو سپینه جوړه چې سره لکیر او سره لیکې پکې ولې جوړه یې اغوستې وه. ما دې په الله په ذات قسم یو وار به مې د شپې د 14 سپوږمۍ ته وکتل، بیا به مې د رسول الله و چهره انور ته وکتل، په الله مې دې قسم د رسول الله چهره انور د 14 د سپوږمۍ څخه زیات ښایسته و. حضرت عائشہ رضی الله عنها وایي یو وار ماښام داسې وسو، شپه تیاره وله، څراغ لګېدی، هغه څراغ رایله سو مړ سو، نو زما ستن مې تلاشوله، ستن پسې ګرځېدم، ستن په مځکه راسیله سو، هغه څراغ مې لاسو. وایي رسول پاک صلی الله علیه وسلم خندا وکړله، تبسم مبارک وکړي، غاښونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول پیغمبر د غاښو په هغه چمک کې رڼا کې ما هغه نور کې ما د ستن ولیدله، استن مې راپورته کړله. نبی علیہ السلام وخندل، د نبی علیہ السلام د خندا د غاښو په رڼا کې ما هغه ستن ولیده راوانغوسته. په دې وجه علما لیکي چې رسول پاک صلی الله علیه وسلم محبوب کل جهان دی، د تمام جهان او کائنات محبوب دی، د الله رب العالمین محبوب دی. الله ورسره مینه کوي، فرشتي ورسره مینه کوي، جبرئیل ورسره مینه کوي، اسرافیل ورسره مینه کوي، اسرائیل ورسره مینه کوي، میکائیل ورسره مینه کوي، د عرش فرشتي ورسره مینه کوي. تمام کائنات، انسانان، جنات، حیوانان، جمادات د دې ټول محبوب. د انسانانو محبوب څنګه ندي؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د نبی علیہ السلام چې اول وار په بیت الله شریف کې د دعوت اعلان وکړي، نو کافرانو ظالمانو پیغمبر علیہ السلام ته اذیت تکلیف ورساوي. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې د نبی علیہ السلام تایید او مرګري کوله، وای ډیر زیات وای. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه بهوش شو، چې کله په هوش کې راځي د پیغمبر علیہ السلام پښتنه کې ما حال رسول الله صلی الله علیه وسلم، در هغه وخت مې قسم وکړي چې روډي بنه خورم چې در څو پرې د رسول الله په حال خبر سوی نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو د انسانانو دومره محبوب. کله چې پیغمبر علیه السلام دا حدیث وایي لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین، هغه وخت پوری کامل مؤمن څوک جوړیدای نشي چې زه رسول الله فرمایي چې زه ورته د ځان، د مال، د اولاد د ټولو سره محبوب نسم، تر خپل ځان د والدینو ورته محبوب او خوش او زما سره مینه او عشق زیات ونه لري. حضرت عمر رضی الله عنه ته یا رسول الله د جان خبره خو جلا ده، د خپل والدینو، د مور او پلار، د رشتہ دارانو، د ټوله دنیا سره تر باندې ګرانه. نبی علیہ السلام ولنا در اوسه ایمان مکمل نه دی عمر. حضرت عمر فورا ول یا رسول الله زما جان پتا قربان دي، زما تر ځان هم راته محبوب یا رسول الله. ورته فرمایل الان یا عمر اوس تا ایمان مکمل شو چې در ځان هم رسول الله در باندې ګران. زموږ ځانونه د رسول الله په عشق، د رسول الله په عزت، د رسول الله په ناموس باندې قربان دي. زموږ اولادونه، زموږ والدین، مور پلار د رسول الله په عشق، د رسول الله په مینه، د رسول الله په عزت او په ناموس باندې قربان دي. کتابو کې دا واقعه لیکل ده. حضرت عثمان رضی الله عنه
عنه یو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دعوت وکړ. نبی علیه السلام راځي. حضرت عثمان رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمونه شماري، قدمو ته ګوري. یو چا پوښتنه وکړه چې ته خیر دی د نبی علیه السلام پښو مبارک ته ګوري، قدم مبارک ته ګوري. وایي د عثمان رضی الله عنه ویله ما ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره قدمونه زما تر کوره پورې ږدي، زه به د هومره غلامان ازادوم. د یو قدم په راتللو د رسول الله چې زما کور ته راځي یو قدم اخلي، د دې په بدله کې به د رسول الله په ما احسان دی، زه به د دې په بدله کې یو غلام ازادوم. حضرت علی رضی الله عنه سه یو يهودي پوښتنه وکړه کم تحبون الرسول صلی الله علیه وسلم، تاسو د خپل پیغمبر سره څومره مینه او محبت لري؟ حضرت علی رضی الله عنه ورته ویله چې سخت ګرمي او انسان ډیر تږي او تندې حالات وي او ټنډه او یخ شربت ورته پراتی، څومره به انسان محبت ورسره لري؟ هغه يهودي ورته ډیر وایي د الله په ذات می قسم تر دې زیات زموږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مینه او محبت. حضرت خبیب رضی الله عنه مبارک راضي چې کله کافرانو گرفتار کړ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په محبت کې حضرت خبیب رضی الله عنه راوغوښتي، هغه کافرانو ډیر عذاب او تکلیف ورکړ ان تر دې چې په غچی باندې او په چاړه باندې د ژوندۍ انسان غوښ پرې کې نوکان یې څن وېستل. حضرت خبیب رضی الله عنه بارکه دا راضي چې هغه مش په تیلو کې سوځو یې دی وژنو. حضرت خبیب رضی الله عنه وژړل. نو ابو جهل او کفار ظالمان ولرالو دا اندازه وکړه چې شاید د مرګ سو ویریږي. نو رالو د مرګ ویره دي وې موږ به دې پریږدو، علاج به دې هم وکړو، د ټول عرب زنانې به تاته شایسته زنانې به درکو، زموږ ټول دولت به تاته درکو، خو د محمد رسول الله عشق او محبت پریږده. حضرت خبیب رضی الله عنه وژړل او بیا ورته ویل چې زما دې په الله قسم تاسې سل واره ماته الله زندگی راکې، داسې مې په بے دردی سره تاسې قتل کی، زما د بدن ژوندۍ بدن غوښې پرې کې، زما دې په الله قسم دا مې قبول دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په پښه مبارکه یو ازغی جګېدل ماته محبوب نه دی، دا زه نه خوښوم، لیکن زما سل واره جان زما ځان تاسې ما قتل کی دا راته خوښ دی، لیکن د رسول الله په پښه مبارکه باندې چې ازغی جګ سي دا زما نه دی خوښ.